عمرو بن الجموح رضی الله عنه پیژنې ګوډ شهید صرف دا نوم ته انسان وګوري یاریان شي ګوډ او شهید. عمرو بن الجموح رضی الله عنه مخکې مشرک او بیا د یوسف صحابو په کوشش باندې الله سبحانه وتعالی ته اسلام نصیب کو. ډیر قرباني ول انسان، ډیر قرباني ول انسان. مال به الله په لار کې دي شي لګول لکه وبه. خو یو ورځ دا سوچ کو چې د جهاد لم ته غوړي چې سام ورکو د الله په لار کې نه به د خپل خپې ته وکړو. خپې سره ګوډه اوس په ګوډه خپل باندې انسان څنګه چې دغه ته تللی شي جنت ته سوچ کو. او دغه سلور زامنو او سلورونه مسلمانانو او عام مسلمانان نو هغه کل اسود ازمریو همیشه به د رسول سره یو ځای ولاړو. خولي باډیانی وی غټ غټ خولي الکانو خولي ګيري وی چې سړی بوته یې شو کته. عمرو بن الجموح چې باغوتو کته دا زمان دي زمانوم دي شو چې الله دین بیانې د الله دین لپاره قربانیان ورکي د الله لپاره قربانیان کوي په الله مې الله پر رسول باندې مې داغه د سلور زمانو او دې جنگ نه دی راغلی چې د سلورونه ولني نیتري. د احد د غزا د لپاره چې کله اعلان شو چې ځان تیار کی عمرو بن الجموح رضی خپل تور رواغستو دالي رواغستو غشي رواغستو سپینګيره سړې ګډ زګوره د ځوان لکه کیسه نکوم زګوره دې سړي کیسه نکوم چې سم ډېر غټ ته چې سم روغ دی. زه دې سړي خبره کوم او د تصویر په ذهن کې جوړ کې چې سپینګيره سړې وګړي خپل سامان رواغستو ځامن بچلو پلان سکه چرته روانه ته او خو ځان تیار کړو او د خپل توجی jihad دی نه دوی پلار ته سکه هغه ته تاسو رواني زره سمزم کنه زره سمزم وي هغه ته پلار ست ګوډي ته کینه کور کې او موږ د jihad کو کنه الله تعالی دې اجر درکې. موږ کې چې څوک شهید شو طالب الله اجر درکې وینه زم هغه په کو چې په تابه نشه ګناه نشته. الله په قران کې ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. ولون سړی نه جوړي ګوډي عمر ډیر زیات په دوی باندې الله یې حرج نشته کدو jihad لاله نشي. خیر خبره کوله رسول صلی الله علیه وسلم خبره ورسېده د زامن ته ولاړو د رسول صلی الله علیه وسلم په زامن پر رسول په شلړو ته زموږ پلار پوکا رسول صلی الله علیه وسلم نو رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناشته او خلک jihad لته تیار کړی او د سلورونه نه کړه دغه نه چې ګوره غسپینګیره روان د خپل سامان راغسته رسول صلی الله علیه وسلم ته راشه ابو شورا ويتسوى عمرو اغير رسول الله زيد جنت ته نور سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فوق چې ګوره الله سبحانه وتعالى پتا سو باندې حرج نه دی کړي او ته ګوړي نه حدیث کې لري سراجي چې د خپل چته کړو دي زموږ کې راوچو دا ګوړه وی والله بالله مې قسمي اني لارجو ان اخطر بعرجتي هذه في الجنه يا رسول الله زدا ګډه په جنت کې एकदम تاسو ولې ما منه کول دا ګډه په ځبه کې एकदम رسول الله سید چې واست دومره جذبه کې او زی نظامونو ته لو چې پرې دې زینه په سید ټوله کولمه jihad له ته قرباني دیته وي قرباني زده کوي قرباني چری زده کوي دیته وي قرباني سلور زلمیه لکان او یوسف انګیره پلار جنگ لاله جنگ شروع شو د احد جنگ چې دا تاریخ کې مشهور جنگ د جدي ګران جنگو ځکه چې د مسلمانانو منافقان چې درو په شیو مسلمان لک پاتې شیو کفار ډیر چې څنګه د مسلمانانو او کافرانو ورلو په میدان jihad کې د دوړي دي پاسې دي په وخت کې یو بل مخامخ ورتلو پاسونو باندې بوخانو باندې پیاده دوړي دي پاسې کې هغه سپینګيره وکیم ګرځي نه طاقت خوسته نشته ته سکه وزم جنت سیده کافر ته چې مخامخ شو او داغه سره اسی بس چې لګون ته مقابله وکړه او چې یو گزاري ولور کوی بس دې مړ شو هغه تورې چې ودرواچو نه مړ شو چې کله دا جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا کسان لګل مړی وګوري چې ګورنه عمرو بن الجموح رضی الله عنه پروت ګډه خپیا قشاندا
پروت ته بلکو کسان وړه یا رسول الله مړ رسول الله په خنداش یا رسول الله ولي وی عمرو بن الجموح مې ولیدو په جنت کې ګرځي اخپې روغه دا وسوي تلې جنت ته عمرو بن الجموح رضان جنت ته تلې او به چې کله صحابو خخو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن عمرو بن حرام ابو کمزي کې هغه وګوره هغه مړو د جابر رضان پلار وغلا چې سره خبرې کړې ټول چې خلکو دغه ګوره په باندې جنت ته تلو د سره الله خبرې کړې یغه ګوري عبد الله بن عمرو بن حرام د مشر سره وی رسول الله د موږ راوړو وشو سره کو وی دې او د عمرو بن الجموح په یو قبر کې کېده په یو بل ډیر مینو وي د یو بل مرګري مشران او دوانو په یو ځای جنت ګټلې